اخ څنګه ستړې زموږ زندګي دا په غم لړلې زموږ زندګي دا ګرد غربت په زولانو کې نن خزان وړې زموږ زندگی دا نن خزان وړې زموږ زندگی دا السلام علیکم ورحمت الله. کارونکو تاسو په دغه ځای ګورئ چې ډیر یو جالب ځای دی. شاید دا تاسو په خوست کې نه لیدلی، په لومړي ځل یې زموږ دغه سکرین باندې ګورئ. د ځایي خلکو په وینا باندې چې دلته ډېر یو نیک سړی اوسېدو چې نوم یې خونګل ادا په نوم باندې یو ډېر نیک انسان چې دلته یې ژوند کوو، وایي دا په موسی باندې وهلی او سوری شوی دی. دا د ځایي خلکو په وینا باندې. نو دغه ځای چې موږ وګورو رښتیا هم جالب ده چې دومره اوبه پرې راغلي، دومره هغه راغلي دي، توی راغلی. دا اوبه خو نه دي چې دا اوس بهېږي، شاید له دې نه ډېرې اوبه هم پرې راغلي وي. خو دغه ځای یو وړی نه دی، همدغسې سالم پاتې دی. لیدونکو دا چې موږ دلته راغلي یو چا ته څه خیر رسېږي دلته، دا ویډیو موږ سره اخره پورې وګورئ. راځئ موږ سره. ترسو داسې کړېږم ټال د غمو کې قدرمن لیدونکو، دغه زموږ کار تر دغه ځایه راورسېدو. دا یوه لرې غرنۍ سیمه ده چې د الګاډي په نوم باندې د کومې ته چې موږ مرسته ورکوو بدوت کلي په نوم باندې یادېږي. تر اوسه فکر نه کوم چې دلته به کوم بنسټ راغلی وي او مرستې به یې کړې وي. شاید زموږ لومړۍ مرسته هم دلته وي. او زموږ کوشش هم دغه وي چې لرو ساحو ته لاړ شو، ستاسو حق تر مستحقو خلکو ورسوو. هغه خلکو ته تر اوسه پورې مرسته نه وي رسېدلې. نو زموږ هڅه هم دغه وي چې داسې غرنیو ساحو ته لاړ شو. دا خلک چې تاسې ګورئ مخکې یو څه وضعیت یې ښه و، یوازینۍ تکیه چې دوی یو شي باندې وه. بیا یې هم یادونه کوم، بار بار ما ویډیوګانو کې مې ویلي، څوک کډبان ورته وایي، څوک ورته بوڼ وایي، هغې باندې تکیه وه. هغه هم اوس په د غره کې نه مزرې شته. دوی اقتصاد بیخي خراب حالت کې دی. په دې مواد به تاسې ګورئ چې بیخي له هر اړخه پوره مرسته ده. یعنې 25 کلمه مواد دي، 25 کلمه. هغه خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي، د ضرورت وړ د کور چې کوم هغه لومړني ضرورت دی، هر څه پکې شته. رخ که وګورئ، رخ پکې شته، چپړکې پکې شته، بوټان، شامپو، واسکټې، څپلۍ، کوم شی چې وغواړئ دې کې میلاویږي. چې 25 کلمه مال وي نو حتما به هر څه پکې وي. الحمدلله موږ ستاسې مرستې هغه مستحقو خلکو ته رسوو چې هغه لرې پرتو غرنیو سیمو کې دي. تر اوسه پورې ورسره مرستې نه دي شوي. تاسو به دغه ساحه هم ګورئ چې غرنۍ ساحه ده، او دوی چې اوس کوم دغه مواد انتقالوي، دوی سره موټر نشته. دوی هغه څاروي ورته وایي چې کوم بار وړي، هغې باندې انتقالوي. شاید تاسې وګورئ هغه کمره کې، شاید وګورئ تاسې، شاید هلته وګورئ چې هلته څاروي ولاړ دي، هغې باندې هغه باروي، بیا یې وړي. نو دلته تر دې حده امکانات نشته چې موټر ولري دا خلک یا بل شی ولري انتقال وکړي. یو څو تنو سره خبرې کوو فقط د دغې سیمې په اړه چې موږ ته معلومات راکړي چې څومره دلته غربت شتون لري. په دې خاطر باندې داسې خبرې کوو. تر اوسه پورې تاسې مرسته اخیستې دی؟ نه. ویلې نه درکوي مرسته؟ ډېرې مرستې وشي افغانستان کې، خو ویلې نه درکوي مرسته. لرګی څومره روپۍ کوي ورځې؟ 500 کالوري. 500 کالوري نه تقریبا 150 افغانۍ. دې باندې د کور خرچه پوره کېږي؟ څه الله دې رحم وکړي په وطن باندې. لیدونکو ورځو یو بل سپین ږیري کس سره هم خبرې کوو. دا کوم ځای دی؟ دا کومه ساحه دی؟ دا الګاډي ساحه دی. تاسې کوم کلي نه راغلي وئ؟ موږ بدوت کلي نه. بدوت کلي نه راغلي. ډېر ښه. دا شیخون دي. دا موږ چې مرسته ویشو. اجي صاحب تر اوسه پورې مرسته درته شوي؟ یاره نه ده شوې. ډېرې مرستې راغلي، خو موږ ته دلته باندې دونه چې ویر شو کاټ شوي. ویلې موږ کې به ګناه وي که نه؟ څه ګناه درکېده وایي صاحب؟ خو والله که بېګو په خپلو ګناه څوک پوهېږي. خو ویلې کې چې ویر شو نه وي. واسطه به نه لرئ؟ بس خو خدای واسطې ته وزلت دی، نوره واسطې نشته. لوی چښتان واسطه لرو، نوره واسطې ولا کوي. څومره عمر دی داجي صاحب؟ یاره نو 50 کولو. داسې غربت راغلی په افغانستان کې، دا 50 کولو کې تو لیدلی و؟ داسې غریبي راغلي، داسې نیستي راغلي؟ نه. تر اوسه پورې نه دی راغلی. یاره نه دی راغلی. خپله څه کور کوئ؟ خپله خو ته په ټایم ته لږ څه ګروم، نور څه
بس وړي مونږ کې کرزورای کرزورای دورې خو ولا شالو لاکو ته رسیدلی دا به کومه لنډېږي دا لوی چختان چې لاندې نه خبر څنګه ودا وخندېدې آیا زړه کې دې دار نه وته وخندېدې نه خو دا ولا چې لوی خدای کوما کو نه کې هونه کې بشک الله دې موږ په وطن باندې رحم وکړي امين هر څنګه چې پښتنه ټول مسلمانانو امين امين هر څنګه چې پښتنه کوي دومره ستونزې او مشکلات لري چې حد نه لري قدر بریدونکو تاسې د دغو منطقي خلکو خبرې واورېدلې واقعا سړی خفه کوي ځینې خبرې الله دې په افغانستان کې غربت ختم کړي چې موږ هېڅکله په افغانستان کې مرستې ونه کړو دا په دې معنا چې موږ مرستې نه کوو زړه مو نه غواړي دا په دې معنا چې افغانستان کې هیڅ غریب موږ ونه ګورو اړ نه وي باید موږ بنسټونه نورو هېوادو سره مرستې وکړو موږ باید بسیان شو په خپلو خپو باندې باید ودرېږو دغه مرسته چې موږ سره چاک کړي فقط دومره یادونه یې کوم هغه ټینګار دغه و چې باید مستحقو خلکو ته ورسېږي انشاءالله دا ټول مستحق خلک دي امریکا څخه یو ورور موږ سره مرسته کړې وه کور مو ودان خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ ستاسې مرسته دغه دی تر داسې خلکو ورسېدله چې دا ټول مستحق دي او په یوه لرې پرتې غرنۍ سیمه کې ژوند کوي انشاءالله د دغه اجرونه شته هر جماعت کې به دعاوې درته کوي که هغه زنانه دي ماشومان دي او سپین ږیري دي ځوانان دي هر څوک چې دي هغه به انشاءالله ټول دعاګانې درته کوي دا خپرونه همدلته پای ته رسوم تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم نن خزان وړې زموږ زندګي دا د خر شتمنو یم لیدلی زه یې له پامه یم غورځولی د خر شتمنو یم لیدلی زه یې له پامه یم غربت خوړلی زموږ زندګي دا نن خزان وړي زموږ زندګي دا غربت خوړلی زموږ زندګي دا نن خزان وړي